سألنا ابن عمر من عبد الله بن عمر نتبوسك عن رجل طاف بالبيت العمرة چې یو سړی د عمرې دپاره راغلی و او طواف یې وکړو ولم یطف بین الصفا والمروه خو صفا مروه کې لا طواف نه دی کړی ایأتي امرأته دی د خپلې ښځې سره کوروالی کولی شي دا سوال دی یو سړی عمرې له راغی او صرف یې څه کړي دي صرف یې طواف کړی صفا مروه ورته لا پاتې د عبدالله بن عمر نه دوی تپوس وکړو چې د ښځې سره کوروالی کولی شي هغه ورته قدم النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی فطاف بالبیت سبعا نو د کور نه الله د کور نه یې وچکر ووالي وصلى خلف المقام ركعتين او د مقام ابراهيم سره 2 رکعاته مونځ مقام ابراهيم نشاته 2 رکعاته مونځ دلته معنی دا نه چې د مخکول مقام ابراهيم ته لازم دي مخکې خو به څه ته کعبه ته خو دغه ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ او دا 2 رکعاته کول د سنت دي واجب نه دي چې کله یو سړی طواف وکړي طواف نه بعد د 2 رکعاته کول څه دي سنت دی کله چې موږ سنت ټکو وایو نو معنی دا شوه که یو سړي طواف وکړو د 2 رکعاته ونه کړو نو طواف یې څه دی سیدی خو ثوابی کم شو وطاف بین الصفا والمروه او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفا او مروه په منځ کې مو چکرې ولګولې بیا د آیت وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه نو پیغمبر زموږ دپاره نمونه ده د هغوی د جوابونه به داسې وښه یعنې عبدالله بن عمر نه سوال وشو اسان جواب هغه ورکولی شو و یو سړی دی طواف یې وکړو صفا مروه یې نه ده کړې ښځې سره کوروالی کولی شي جواب پکار جوړ کړی چې او یا نه هغه ته څه پیغمبر راغلی طواف یې کړی و چکره بیا صفا مروه 2 رکعاته مونځ یې وکړو مقام ابراهیم سره بیا صفا مروه ته راغله جواب سره وته پخپله نشي کولی ولې نشي کولی پیغمبر دا طریقه وه نو دا رکن دی صفا مروه او طواف دا د عمرې رکن دی چې څو پورې دا نه پوره کړي نو کوروالی نشي کولی بیا دې نه باندې واجب دی او هغه ویښته واړه کول یا سر خریل د هغې نه باید بیا د ښځې سره کوروالی کولی شي نو دا بعض دومره به صبر وکړي چې سعودي عرب کې به کال 2 کاله درې راشي څه خبره نه خو چې دا ښځه عمرې ته راولي بیا به دا سوالونه شروع کړي لکه څنګه چې د عبدالله بن عمر نه سوال شو نابله یو کس ما ته ټلیفون وکړو چې واړه راځي احرام به چې وتړي نو د دې عمرې نه مخکې وي زه سره کوروالی کولی شي له عمرې کړې نه ده دا ځوان دغه سوچ کې نو ما په ځان باندې په قصه ورانه او په هغې یې ورانه ښه په آرام ده عمره وکړي نه چې کله د احرام نه حلال شي ووتې بیا خپله مرضي بیا ته څوک څه نه وایي ځئ نو دلته عبدالله بن عمر نه هم دغه تپوس وشو وسألنا جابر بن عبد الله او موږ دا تپوس د جابر نه هم کړی فقال لا يقربنها نه به نږدې کېږي ورته حتى يطوف بين الصفا والمروه چې څو پورې صفا مروه نه کړي نو عبدالله جواب د دواړو یو شان شو د عبدالله بن عمر او د جابر خو هغه دا جواب په دې طریقه ورکړو چې پیغمبر دا طریقه وه او د جواب ورکړو نه نشي لازم به صفا مروه پوره کوي